Let's د go. ټولو سیمونو لپاره مطلب جاز، زونګ، یوکون، ټیلینار وغیره وغیره دپاره چې کوم دی فري ام بي ټیک ده. د رمضان چې کومه تحفه ده فري ام بي تاسو چې کوم دی بالکل څه کولی شئ حاصلولی شئ 40 جی بي ټیک ده. تاسو سره که هر یو سیم وي تاسو چې کوم دی په هغې باندې څه وکئ دا کوډ ووایي تاسو ته به څه میلاو شي تاسو ته به چې کوم دی فري ام بي میلاو شي. دا تاسو کتی شئ تمام نیٹ ورک پر رمضان مبارک کا تحفہ آ گیا بالکل مفت څومره 40 جی بي ټیک ده. تاسو به چې کوم دی تاسو سره به اکثر واتساپ ګروپونه وي تاسو ته به هغې کې خلک دقه شانته چې کوم اس ام اس دي یا چې کوم لینکونه دي به تاسو ته راسینډ کوي. بالکل چې کوم دی دا بکواسیات دی دا فضول خبره ده بالکل دا ما دا ویډیو پوره وګورئ. زه تاسو سره چې کوم دی په دې کې یو راز شریکوم. تاسو چې کله دغه لینکونو ته خوشحال شئ تاسو په دغه لینکونو باندې کلیک کوئ او تاسو ته راشي درته پوره یو دغه کولاو شي تاسو ته دا فیل کا هغې کې تاسو نمبر ورکوئ تاسو چې کوم دی دغه ورکوئ خپل اډرس ورکوئ ټیک دی. هغې کې تاسو چې کوم دی دا مختلف دغه والي تاسو هغه ورکوئ یو خو چې کوم دی دغه تاسو ما ورکوئ ټیک ده. د دې نه علاوه بل تاسو ته راشي تاسو ته خلک وایي دا کوډ ووه په سیم باندې نو درته ام بي میلاو شي یا درته بل کوډ یاد کړي یا بل کوډ یاد کړي او مختلف کوډونه درته د مختلفو سیمونو لپاره یادوي. بیا د هغې لپاره هم تاسو چې کوم دی یو سیم لپاره مختلف کوډونه یادوي چې دا کوډ ووه کیدای شي تا په سیم باندې دا کوډ ولګي کیدای شي تا په سیم باندې دا کوډ ولګي کیدای شي دا کوډ ولګي خو تاسو ته به چې کوم دی دغه ام بي میلاو شي. نو دا خبره تاسو ځان سره یاده ساتئ چې کله دا کوډونه تاسو په دې سیم باندې ووایي ټیک ده. دې سره ستاسو په دې سیمونو باندې مختلف قسمه دی چې کم آفرې دي هغه څه کېږي هغه اکټیویټ کېږي تا ته پته نه وي هغه په دې باندې اکټیویټ شي تا ته ام بي هم پرې میلاو نه شي او ته چې هغه کوډ وې نو تا ته چې کوم دی هغه څه شي هغه دغه اکټیویټ شي ستا په سیم باندې د ډي اکټیویټ کولو لپاره تا سره واپس کوډ وي نه تا ته یاد نه وي ټیک ده تا ته پته نه وي بس ته خو کوډ وې درته میلاو نه شي دی بس هلکه ما له خو ام بي رانه کړه یا ما ته خو چې کوم دی دغه میلاو نه شو دا پیکیج خو تا چې کوم دی دغه کوډ ولې وي دی تا په سیم باندې لګېدلی وي دا چې کله تا په سیم باندې لګېدلی وي نو تاسو ته پته نه وي خو تاسو چې کله لوډ وکئ بس تاسو چې څنګه لوډ وکئ تاسو چې کوم څومره پیکیج څومره ام بي نه پیسې مو کړي وي سیم ته هغه ټولې پیسې چې کوم دی هغه هغې کې کټ شي تاسو چې کوم هغه پیکیجونه اکټیویټ کړي وي. نو دا چې کوم دی بالکل تاسو مه کوئ په یو سیم باندې فري ام بي نشته ټیک ده چې دا درته رمضان تحفه ده دا د اخترو تحفه ده دا تحفې مخفې هېڅ هم نشته دا چې کوم دی داسې بکواسیات دي دا د خلکو شروع کړی دي. نو دا ویډیو مې دې لپاره کوله چې تاسو بالکل خپل ځانونه مه خرابوئ که چېرې ستاسو سره مطلب دغه شانتې دغه چې کوم لینکونه دي مخې ته راځي یا دغه کوډونه وي تاسو په خپل سیم باندې بالکل دغه کوډ مه وهئ ګینې تاسو به چې کوم دی هسې فضول به څه شئ نقصان سره به مخ شئ نور هېڅ هم په دې کې فایده مایده نشته. که چېرې دا معلومات مو خوښ شوي وي دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.